یوه ډیره دردونکې واقعه نه ځمکه وشلېده او نه اسمان را پرېوتو. ښځې د خپل یار په مرسته خپل خاوند مړ کړی دی. د شپې یې پرې د تبر ګزارونه وکړل او په بېدردۍ سره یې ووجلو. مکمل تفصیل در سره همدلته شریکوم چې دا واقعه چېرته شوې ده او ښځه او ورسره یې خپل یار چې پولیسو نیولي دي. نو اوس څه وایي همدلته را سره پاتې شئ چې د ټولې واقعې نه خبر شئ. قدرمنو، دا واقعه د پاکستان په پنجاب کې شوې ده چې د ګلپام بیبي په نوم باندې یو جینۍ د الیاس په نوم یو هلک سره یارانه وه او د دوی دواړو دا یارانه تر 2 کالو رسېدلې وه. ګلپام بیبي چې خپل خاوند یې دغه هلک سره وژلی دی، هغه وایي چې ما به د دغه هلک یعنې د خپل یار خرچه او خوراک هم اوچتولو او هغه له به ما پیسې هم ورکولې او ویل یې چې دغه زما مجبوري ده. هغه وایي چې په دې باندې زما خاوند هم خبر و چې د دې هلک سره زما تعلق دی او په دې باندې زمونږ په کور کې ډېرې لانجې هم شوې وې. ګلپام بیبي وایي چې زه په دې قتل کې شریکه نه یم، خو دا هلک چې الیاس نوم یې دی دا زمونږ کوټې ته د مخکې نه راننوتی و چې ما ته د دې په باره کې علم نه و او دا پټ شوی و. کله چې زه او زما خاوند د شپې راغلو نو په هغه وخت کې چې کله مونږ کوټې ته راننوتو نو د زما په خاوند باندې د تبر ګزارونه وکړل او مړ یې کړو. خو بل اړخ ته دغه هلک چې الیاس نوم یې دی وایي چې ما سره په دې قتل کې همدا جینۍ هم شریکه وه، ځکه چې ما ته دې ویلي وو چې نن شپه زمونږ کور ته راشه او خاوند به مې مړ کوو او تبر هم ځان سره راوړه. چې کله ما تبر هم راوړو او دغلته پټ شوم نو ښځې هم زه لیدلی وم چې بیا دوی 1 غنټه خبرې وکړې او چې شپه ښه پخه شوه نو د هغې نه پس یې خاوند وده شو. نو دې ښځې ما ته وویل چې اوس یې مړ که. ما په هغه باندې د تبر ګزارونه وکړل او ښځې ورته په خوله باندې بالغ کېښودو چې مړ یې کړو. هغې نه پس یې په موټرسایکل باندې ما سره یو ځای تر دشتې پورې یوړلو او هلته مو بیا د هغه لاش وغورځولو. دا دواړه اوس پولیسو نیولي دي او نور معلومات ترې هم اخیستل کیږي چې نوره واقعه څه وه. قدرمنو، دا وه د نن ورځې دردونکې ویډیو او یو دردونکې خبر چې تر تاسو مو دررسوو. که غواړئ په آینده کې تاسو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ نو همدا اوس خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.